ها کنده ګله څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک بس یاره اختر له څو 15 ورځې شپږ به یي که نه الله بیا را نه ما خو برخه مرخه کې زه نه علم ما ځان د خپل بلا ځناور اخیستي څاروي مې اخیستي او شکر دی دا د چیلي اواز واوره وګوره دا څه نه غوا مې مه اخیستې بس بچے بس اور سے میں گڑا میں مغزتے کنا اوخ هم ده اوخ او مره خراب شوی ده مړه ما په الته کې شربت وسکلو خب خدا مې خطا شو دا پردي خیر आवाज وکړو او دا پکې بلا شی ولاړ دي کنه دا سم مردار आवाज پکې راړو زه ټیک شو د الله په امان کیندا ګولا پاتم ځان له ساروي والا مونږ چې له څه چرګنی شو غسته په आवाजونو موتمره ستړي کړ مونږ نه غلطي کیږي لکه د خیر आवाज پکې څه لکه ګډ مې مغسته دا आवाज وره او درېدو دا غوا مې او نه بل ځل غوا مې مه اخیستې دا ځل بله غوا مه اخیستې دا اواز یې واوره او دې کتو اواز یې واورېدو مړه هر څه مې چیلۍ مې مه اخیستې ده دا اواز یې واوره आवाज दे और चीली हाँ और क्या खबर और मैं हमें मगज से जा हमारा दादा से दखरदा से आवाज़ी पकी निश्चित तबाक